السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې تاسو ټول به ښه موجود یم د یو نوي اپلیکیشن سره. یو ډیر خوندور او زبردست اپلیکیشن درته راوړی دوستانو. امید لرم چې تاسو به خوښ شي. ټیم مو نه ضایع کوم، ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چینل مو نه سبسکرایب کړی، چینل د سبسکرایب کو. که د مونږ ویډیو په فیسبوک کې ګورو، پیج د سره لایک او فالو کو. ویډیو شروع کوو، ویډیو په طرف ځو او فرست اف آل به راشي تاسو پلی سټور ته. پلی سټور باندې به سمپلی کلیک واخلو. کلیک نه بعد دا تاسو سرچ بار کې به تاسو ویر کو، سرچ کې به ولیکو LOCKWATCH دا سپیلنګ به دا شانتي ولیکو او دا بیا سرچ کو. دلته کې کوم دویم نمبر باندې اپلیکیشن دی ما آلریډي انسټال کړی دی، تاسو به انسټال کو. دا یو داسې اپلیکیشن دی چې تاسو نه موبایل ورک شي او کوډ هم پې لګالی، دا سیټینګ هم پکې کړی، نو تاسو له ډایرکټ جیمیل هغه پکچر راځي چې څنګه څوک غلط کوډ ورکړي، ډایرکټ په تو جیمیل له پکچر راځي چې دا موبایل د دغه کس سره دی او د تصویر دی. یو ډېر زبردست اپلیکیشن دی. ویډیو سکیپ کوم پوره یې ګورو چې سیټینګ کې پوه شو. یو ډېر زبردست سیټینګ دی کې اوپن به کو. سمپلی اوپن نه بعد بیا په دا بره د تخکاری سند آل رائټ ایمیل دا باندې به کلیک واخلو. دلته د نشان تاسو تخکاری دا باندې به سمپلی کلیک کو. بیا به دلته مکمل پر پړه تاسو راشي، بیا به سمپلی تاسو په اوکې باندې کلیک واخلو. دلته تاسو تخکاری اوکې باندې به کلیک واخلو. اوکې نه بعد بیا دلته تاسو اکټیویټ دیس ډیوایس ایډمن اپ دا باندې به کلیک واخلو. دا پیل نمبر چې کوم اپشن دی دا باندې کلیک تاسو واخلو. دنه بعد بیا دا الاو کو، دله به اجازه ورکړو چې دا خپل کار شروع کړي. سیدو په دا پیل نمبر چې کوم اپشن دی دا باندې کلیک واخلو. بیا په دا پیل نمبر اپشن کلیک واخلو. بیا هغه نه بعد یو جیمیل اډ کو. هغه جیمیل کې اډ کو چې کوم جیمیل تاسو غواړئ چې دغه مطلب پکچر راشي، چې مطلب څو غلط کوډ ورکړي چې دغه بس پکچر راشي، چې زه وینم چې یاره مو موبایل کې غلط کوډ چا والا دی یا موبایل می چا سره دی. نو زه په سمپلی یو جیمیل اډ کوم. ما سره ان کې جیمیل ډېر دي، زه په یو جیمیل اډ کوم. په یو جیمیل باندې کلیک واخلو. بیا په اوکې باندې تاسو کلیک واخلو. هغه نه بعد بس دا کې نور هیڅ وخت ما به دا کې سیټینګ وشو. دا نه به تاسو سمپلی بیک شو. مدا چې وزه تعالی کوم سکرین ریکارډینګ شروع کړی دی، بیا به دا ویډیو کټ شي. نو مو وخت یو هغه کوډ پکې غلط هغه کوډ سلیکټ کړو. تاسو له اوسه پکچر خوم چې دلته جیمیل به سمپلی راشو. جیمیل باندې کلیک واخلو. اوس په تاسو را پکچر خوم چې دا پکچر دا شانتي وی وباسي چې کله کوډ پکې غلط ته څنګه ډایل کې د به ډایرکټ پکچر وباسي په مخامخ کیمرا باندې، فرنٹ کیمرا باندې. یا دا موبایل کې د خاص غلط کوډ والا دی ته موبایل کې د تاسو نه خوند پکچر چې د پکچر د وخت د ګور تاسو پکچر د اپلیکیشن طرف نه جیمیل کې راغله دی د خاص پکې ګوتې والی د خاص کوډ غلط ورکړی. اوس زه تعالی کوم نو دا به بیا سکرین ریکارډینګ مشروع کړی، دا ویډیو به کټ شي. دغه و د نن ورځې ویډیو. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو د سره لایک کو او د نور ملګرو سره هم شیر کو. د بلې ویډیو پرې د ځان ډیر خیال ساتو. د الله په امان.